الله په پاکۍ سره یادوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي د همغه بادشاہي ده او د همغه لپاره ثنا استاینه ده او هغه پر هر څه قادر ده. الله هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی بیا له تاسو نه څوک کافر دی او څوک مؤمن او الله ټول هغه څه ویني چې تاسو یې کوي. غزمکه او اسمانونه بر حق پیدا کړی دي او ستاسو صورتونه یې کلی جوړ کړل او د هغه لوري ته په پای کې ورګرځیدل دي. هغه د زمکه او اسمانونو له هر شي نه خبر دی. چې تاسو پټوي او چې تاسو ښکارا کوي ټول هغه ته معلوم دي او هغه اند زړونو په حال پوهیږي. تاسو ته د هغو خلکو څخه خبر نه دی رسیدلای چې له تاسو نه مخکې کفر اختیار کړیو او بیا یې د خپل ناوړه عملونو خوند وڅاک. وړاندې د هغو لپاره یو دردناک عذاب دی. د دې عاقبت وړ هغوی زکه شول چې هغو ته د هغوی پیغمبران له څرګندو روښانه دلیلونو سره راغلل او هغوی ویل آیا انسان موږ ته لارښوونه کوي؟ په دې توګه یې له منلو نه انکار وکړ او مخې ترې واړاو. حالانو الله هم له هغونه بے پروا شو او الله خو بې نیاز او خپل په خپل ذات کې استایل شوی دی. منکرانو له غټي دعوا سره ویلي دي چې هغوی به له مرګ وروسته هیڅ کله بیا را پان نه څول شي. دوی ته وایي نه زما په پروردګار قسم تاسو به ارومرو را پاتول شي بیا به ارومرو درته وښودل شي چې تاسو په دنیا کې څه کړی دي او دا کار د الله لپاره ډیر آسان دی. نو ایمان راوړي پر الله او د هغه پر پیغمبر او پر هغه رڼا یعنی قرآن باندې چې موږ نازل کړی دی او په هیګي تاسو چې څه کوي الله پرې خبر دی. د دې معلومات به تاسو ته په هغه ورځ وشي کله چې د راټولېدو په ورځ هغه تاسو ټول را غونډ کړي. هغه به یو د بل په مقابل کې د خلکو د ګټلو بایللو ورځ وي. چا چې پر الله ایمان راوړی دی او نیک عمل کوي الله به د هغه ګناه وریږي او هغه به داسې جنتونو ته نه باسي چې تر هغه لاندې به ویالي بهيږي. دوی به د تل لپاره په هغه کې اوسېږي. همدا ستر بریالیتوب دی. او کوم کسان چې کافر شوي دي او زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي هغوی به د دوزخ استوګن وي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره وي او هغه ډیر بد استوګن ځای دی. هیڅ یو مصیبت هیڅ کله ناراضي مگر د الله په اذن سره. څوک چې پر الله ایمان ولري الله د هغه زړه ته هدایت وربخي او الله په هر څه پوه دی. د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ. خو که تاسو له اطاعت نه مخ اړوئ نو زموږ پر پیغمبر باندې له څرګند روښانه حق رسونې نه پرته څه مسؤلیت نشته. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته بل خدای نشته. له دې عمله ایمان راوړونکي دې پر همدې الله باندې توکل وکړي. ای مؤمنانو ستاسو له میرمنو او ستاسو له اولادونو څخه ځینې ستاسو دښمنان دي. له هغو نه ځان اداره کړئ او که تاسو له عفو او تیریدنې څخه کار واخلئ او بخښنه وکړئ نو الله بخښونکی او رحم لرونکی دی. ستاسو مالونه او ستاسو اولادونه خو یو ازموینه ده او همدا الله دی چې له هغه سره لوی اجر دی. له دې عمله تر څو پورې چې ستاسو په وس کې ویل الله نه ویریدونکي اوسئ او د هغه فرمان واوري او اطاعت ورنه وکړئ او خپل مال د هغه په لار کې ولګوئ. دا هم د ستاسو لپاره خیر دی. څوک چې د خپل نفس له بخل او حرص نه خوندي پاتې شو نو هغوی فلاح موندونکي دي. که تاسو الله ته حسنه قرض ورکړئ نو هغه به تاسو ته څو چند زیات درکړي او تاسو ګناهونه به درو بخي. الله ډیر قدردان او د تحمل څښتن دی. په حاضر او غایب هر شي پوهیږي. برلاسی او د حکمت خاوند دی.